د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند نوماند جوزف بایډن د جمهوریت غوښتونکي ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ ته په ماتې ورکولو سره د یاد هېواد 40 ولسمشر وټاکل شو. د متحده ایالاتو نوي منتخب ولسمشر 72 کلن جو بایډن د ټاکنو د پایلو تر څرګندېدو وروسته په لومړنۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته وروباله. ولسمشر محمد اشرف غني جو بایډن ته د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د بریا مبارکي ویلې او زیاته کړې ده چې افغانستان به امریکا سره خپلو ستراتیژیکو اړیکو ته دوام ورکوي. دا چې د امریکا متحده ایالاتو نوي ولسمشر جو بایډن تګلاره او سیاست به د افغانستان په اړه سوي د چارو کارپوهان یې په اړه بېلابېل نظرونه لري. دوی وایي جو بایډن د افغانستان او سیمې په حالاتو ژور نظر لري او د یادې علاقې پر بنسټ کې افغانستان او د سیمې هېوادونو ته سفرونه هم کړي دي. د کارپوهانو په نظر د افغانستان د کشالۍ په اړه د جو بایډن ډیر تمرکز به په خبرو اترو نه وي بلکې په نظامی برخه به وي چې په دې مورد یې د کمپاین پر مهال څرګندونې هم کړي دي. فعلا د امریکا د ټولو تحولاتو سره یو ځای تحول ځکه کوي چې موږ دا یو ښکاره خبره ده چې د دوی سره له نظامي سیاسي او هر اړخه تړلي یو. زموږ اکثره پریکړې او فیصلې د دوی د پریکړو سره تړلې دي. بایډن به د افغانستان په مسایلو او د سیمې په موضوعاتو کې ډېر مستقیم دخیل وي او د افغانستان د ولس لپاره دا د خطر زنګ ځکه دی چې دی تر سولې تر خبرو د جنگ ته زیات معتقد دي او ژر د دغه مسلې حل کولو یوازینۍ حل لاره جنگ بولي. د چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي د افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ او جو بایډن پالیسیو ترمنځ توپیرونه او مشابهتونه شته چې دواړه له افغانستانه د ځواکونو وتل غواړي خو بڼه به یې بدله وي. د دوی په نظر جو بایډن د ټرمپ خلاف د افغانستان څخه د ځواکونو غیر مسؤلانه خروج نه غواړي ځکه غیر مسؤلانه خروج کولی شي یو ځل بیا د امریکا امنیت له خطر سره مخ کړي. کارپوهان دا مني چې د امریکا ولسمشران یوازې پالیسي عملي کوي مګر د پالیسیو په عملي کولو کې طریقه خپله ټاکي او د جو بایډن تګلارې تل پیچلې وي. د افغانستان په اړه د جو بایډن او ډونالډ ټرمپ په نظرونو کې ځینې مشابهتونه او مخالفتونه شته دي. جو بایډن نه غواړي چې د افغانستان څخه خپل پوځونه غیر مسؤلانه اخراج کړي او برعکس ډونالډ ټرمپ غواړي چې غیر مسؤلانه خپل پوځونه د افغانستان څخه وباسي. جو بایډن غواړي چې راتلونکي کې د افغانستان څخه د امریکا امن تهدید نشي. د امریکا نوی ولسمشر جوزف بایډن په سیاست او نظامی برخه کې 55 کلنه تجربه لري. 6 ځلې د امریکا د سنا د غړي په توګه بریالی شوی و او 2 ځلې د امریکا مرستیال ولسمشر پاتې شوی دی. د راپورونو له مخې تر راتلونکو 2 ورځو پورې به ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ چارې مخ ته وړي او د راتلونکي 2021 کال د جنورۍ په 20 به د جو بایډن د لوړې مراسم ترسره شي.